السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راویه د حدیث حضرت زینب بنت ابي سلمه رضی الله تعالی عنهما ده. هغه فرمای: دخلت على ام حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب رضی الله عنه. حضرت زینب بنت ابي سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای چې زه ام حبیبې رضی الله تعالی عنها ته چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبي وه هغه وخت ورغلم کله چې د هغې پلار ابو سفیان بن حرب رضی الله تعالی عنه وفات شوی و او د هغه د وفات نه درې ورځې تیرې شوې وي. فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. زینب رضی الله تعالی عنها فرمای کله چې زه هغې ته ورغلم او د هغې د پلار د وفات 3 ورځې تیرې شوې وي نو هغې خوشبویي راوغوښته چې په هغو خوشبویانو کې زیړ د زعفرانو رنګ هم و. نو هغه یوې وینځې ته ولګوله، بیا یې په مخ وموږله، په دواړو طرفو یې وموږله، بیا یې وویلې په الله قسم زما دې عطرو لګولو ته هیڅ حاجت نشته، خو ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د منبر د پاسه فرمایل د هغې ښځې دپاره چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري دا جایز نه دی چې په مړي د 3 شپو نه زیات ماتم او غم وکړي، علاوه د خپل خاوند نه چې په هغه به 4 میاشتې او 10 ورځې غم کوي. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. زینب بنت ابي سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای چې زه بیا زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ته ورغلم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بله میرمنه ده کله چې د هغې ورور وفات شوی و او 3 ورځې ورباندې تیرې شوې وي. نو زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها خوشبویي راواخیستله او خوشبویي یې ولګوله. بیا یې وفرمیل چې خبر شئ په الله قسم دی چې زما خوشبویي ته هیڅ حاجت نه و، خو ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي و چې د منبر د پاسه فرمایل د هغې ښځې دپاره چې په الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري دا جایز نه دی چې دا په یو مړي د 3 شپو او ورځو نه زیات غم وکړي، علاوه د خپل خاوند نه چې په هغې به 4 میاشتې او 10 ورځې غم کوي. دا حدیث مې ځکه درته وړاندې که چې زه هغو ورونو او خویندو ته دا پیغام ورکوم چې د اختر مبارکې ورځې دا د خوشحالۍ ورځې دي، د اختر مبارکې ورځې دا د الفت، د مینې او د شفقت او د همدردي ورځې دي. د اختر مبارکې ورځې دا د فاتحې ورځې نه دي. دا رواجونه دي که چا کره 1 میاشت مخکې مړی شوی وي، 2 میاشتې مخکې شوی وي، هفته او میاشت مخکې شوی وي، چې کله د اختر ورځ شي د دې لپاره چې اختر مبارکي ته ورشي هغو سره ځان په خوشحالي کې ګډ او شریک وګڼي هلته ورځي بیا فاتحې کوي. دا کار مو د اسلام د نظره خلاف کار دی، په دې باندې الله خفه کیږي، په دې باندې د الله رسول خفه کیږي.
او بل دا چې په دې مبارکو ورځو کې په دې د خوشحالۍ ورځو کې د هغې د کورنۍ غم تاسو را تازه کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وایي چې لا یحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. د هغې ښځې دپاره چې په الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري دا جایز نه دی چې په مړي د 3 شپو نه زیات ماتم او غم وکړي، مګر که د چا خاوند وفات وي د هغې د وفات عدت بیا 4 میاشتې او 10 شپې دی. نو د اختر مبارکې شپې او ورځې دا د خوشحالۍ ورځې دي. په دې کې به نوې جامې اغوندئ، په دې کې به عطر لګوئ، په دې کې به رانجه لګوئ، عیدګاه ته به روانېږئ، په ډېر اتفاق او په خوشحالۍ سره به د اختر مونځ کوئ، ماشومانو او کوچنیانو ته به د اختر مبارکیانې ورکوئ. دا نه چې تاسو په فاتحو باندې سر یاستئ، په یوې کورنۍ کې چې میاشتو مخکې مړی شوی هلته ورځئ هلته ورته فاتحه کوئ. ستاسو دا عمل د رسول الله د وینا نه خلاف دی، په دې باندې الله درنه خفه کیږي، رسول الله درنه خفه کیږي. او دویم دا چې هدیرې ته تګ هر وخت جایز دی. زموږ وروڼه کولی شي چې لاړ شي خپلو والدینو ته، خپلو اقاربو ته او خپلو دوستانو ته دعا وکړي، خو په هغه طریقه باندې چې هغه طریقه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راښودلې. چې کله هدیرې او مقبرې ته لاړ شو سلام به واچوو چې السلام علیکم یا اهل القبور. د دې نه وروسته که عربي دعاګانې درته یادې وي ډېرې ښه، کنې په خپله مورنۍ ژبه باندې الله تعالی سونه پورته کړئ، هغو مړو لپاره د مغفرت غوښتنه د الله نه وکړئ. اما ځینې خلکو دا عادت او دا رواج جوړ کړه چې د اختر په ورځو باندې سهار وختي د مانځه نه وروسته هدیرو ته رواني او دا یې په ځان باندې لازم ګرځولي، او ځینې خو لوټیم ځان سره اخیستي هلته بیا په قبرو باندې اوبه اچي. د خویندو تګ خو زیارتونو او هدیرو ته په هیڅ صورت کې جایز نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو ښځو باندې لعنت ویلی چې هغه هدیرو او قبرو او زیارتو ته ځي. اما نارینه و چې دا رواج جوړ کړی چې د اختر په ورځ سهار د مانځه نه وروسته ټول هدیرې ته روانې، دا عمل د دوی بدعت دی. دې لپاره د اسلام په مقدس دین کې بالکل اصل نشته، د رسول الله په احادیثو کې دې لپاره اصل نشته، د فقهاو او د مجتهدینو په اقوالو کې دې لپاره اصل نشته. موږ دې نه منع کوو چې ته هدیرې ته مه ځه، دعا مه کوه، لاړ شه، په هر وخت کې لاړ شه. اما دا دې چې عادت جوړ کړی او په ځان دې لازم ګرځولی چې د اختر په سهار به زه ځم هلته به اوبه مچوم، دعا به کوم، دې لپاره اصل په دین کې نشته. 2 مسئلې. دریمه مسئله دا ده چې اکثره ورونه خپل منځ کې سره خوابدي وي. ورور سره خوابدی دی، ورور خپل پلار سره خوابدی دی، ورور خپل اکا سره خوابدی دی، ورور د خپل د اکا د زوی سره خوابدی دی، ورور د خپل ماما سره د ماما زوی سره یا نورو اقاربو سره خوابدی دی. د الله لپاره که غواړئ چې الله مو عملونه قبول کړي، که غواړئ چې الله درنه راضي شي، که غواړئ چې الله عزت درکړي، دا نفرتونه او کرکې وروسته وغورځوئ. د اختر مبارکې ورځې دا د مینې ورځې دي، د اختر مبارکې ورځې دا د خوشحالۍ ورځې دي، د اختر مبارکې ورځې دا د همدردي ورځې دي. یو بل ته د شفقت او د الفت غیږه خلاصه کړئ، یو بل ته بښنه وکړئ، الله به هم درنه راضي شي، د الله رسول به هم درنه راضي شي، او د دې تر څنګ الله رب العزت به مو عبادتونه هم په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هره دوشنبې او هره پنجشنبې د الله رب العزت د بندگانو اعمال الله ته پورته کیږي. نو الله رب العزت د هغو 2 کسانو اعمال نه قبلوي چې د هغو 2 ترمنځ څه شخړه وي او یو بل سره خبرې نه کوي، په زړونو کې نفرت او کرکه وي. الله وایي چې دا پرېږدئ تر دې چې دا دواړه خپل منځ کې روغه وکړي او یو بل ته د شفقت او د الفت غیږه خلاصه کړي. د یو مسلمان په صفت، د یو داعي په صفت زما پیغام واورئ، د الله لپاره دا کرکې او دا نفرتونه ختم کړئ،
همدا اوس الله سره وعده وکړئ چې چا سره خوابده یم د اختر په مبارکه ورځ به هغه ته د مینې او د محبت غیږ ورکوم. الله به هم درنه راضي شي، اعمال به دې الله قبول کړي او د دې تر څنګ به هغو دوو زړونو کې چې مخکې کرکه او نفرت پروت و، په هغو دواړو زړونو کې به مینه پیدا شي، د هغو دواړو کورنیو په غړو کې به مینه او محبت پیدا شي. څلورمه مسئله، هغه شپږ روژې دي د شوال په میاشته کې. شوال هغه میاشت ده چې هغه د روژې د مبارکې میاشتې نه وروسته را روانه. د مسلم حدیث دی، راوي د حدیث حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كالصيام الدهر. حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې د رمضان روژې ونیولې او بیا یې ورپسې د شوال په میاشت کې شپږ روژې ونیولې، نو دا داسې ده لکه ټول عمر چې روژه ونیولې وي. ځکه یوه نیکي په 10 نیکیو باندې ده. یوه میاشت د دلته روژه ونیوله، شپږ ورځې چې هلته نیسي، نو شپږ ورځې چې هلته ونیولې دا 10 حساب که، په 10 کې ضرب که 300 به دا شي، او شپږ چې وروسته نیسي هغه په 10 کې ضرب که 80 به شي، لکه ګوره چې ټول کال ته روژه نیولې ده. صرف د اختر په مبارکه ورځ کې نیولی نشي، د اختر سبا نه شروع کولی شي. بیا د ده خوښه ده چې پرله پسې نیسي، او که په اونۍ کې 2 نیسي، خو په هغه میاشت کې 6 روژې نیول ضروري.